جماعة معززو زمونږ په علماو کې یو عالم دی مفتی سید خان ناغنوم دی اسلام آباد کې یو لوی لایبرري جوړه کړې ده او زیات تر تعلق هغه د تحریک انصاف د ملګرو سره دی د فکر په اعتبار سره مدوی علماء ندوة العلماء د هغې فکر پیژني جماعة معززو د هغه یو لیکچر په یوټیوب باندې موجود دی ځان له واورئ مفتی سید خان سرچ کړئ او ځان له واورئ هغه یو خبره کوي وایي زه یو میټینګ کې وم یو اجلاس کې وم د تحریک انصاف زمونږ د ملګرو سره د پارټۍ خبره نه کوم د ووټ خبره نه کوم زه د دې نظام خبره کوم په دې وخت کې چې کومې ګنده هواګانې رالوتې دي د هغې خبره کوم او دې ته چې څوک هم ماحول جوړوي که هغه هر څوک نو بیا به زه د هغې خبره کوم خو بهرحال زما خبره غرض ووټ او پارټي نه ده زما معززو هغه موږ یو مجلس کې ناست او په دغه مجلس کې یوه زنانه پاڅېده او تقریر یې شروع کړو د زنانو په حقوقو باندې خبره شروع کړه چې موږ له ازادي پکار نه موږ د مذهب نه ازادي غواړو دا مذهب به زموږ نه په حق کې صحیح فیصلې دي لرې کړي دې مذهب به د ښځې لپاره دومره ښځې چې دومره ظلم کړی د زنانه سره چې زنانه ته دې 50 اوښان په دیت کې مقرر کړي که یوه زنانه چې مړه کړه نو په شریعت کې د هغې حکم دا دی چې 50 اوښان به په دیت کې ورکوي او که سړی چا مړ کړه نارینه چا مړ کړه نو 100 اوښان به ورکوي وایي زموږ داسې مذهب ته ضرورت نشته دی چې هلته د سړي په مرګ باندې خو 100 اوښان او د زنانه په مرګ باندې 50 اوښان وایي دې ټولو زنانو غوږونو له ګوتې ونیوي چې دا رښتیا زموږ دې مذهب زموږ څه دومره ظلم کړی دی زموږ دې مذهب زموږ رښتیا توهین کړی دی زموږ حق تلفي کړی ده موږ ته کم نظر کړی دی او سمو ته زیات نظر کړی دی وایي دغه مجلس چې کله برخاست شو وایي ما ته یو سړي وویل چې مفتي صاحب څه ووایه دا هغه مفتي دی چې د عمران خان نکاح هم ده تړلې ده یعنې زه درته پټ پناه خبرې نه کوم ښکاره واضح خبره ده او نن د نیټ او د میډیا نه ورته ځان نه ګورئ مفتي صاحب خان وایي ما ته چا وویل چې مفتي صاحب جواب وکړه په اسلام باندې اعتراض راغی په مذهب اعتراض راغی په علماو اعتراض راغی تاسو خو د مساوي حقوقو خبره کوئ دا څنګه چل دی چې زنانو متعلق اسلام دومره کمزورې خبره کړې ده د دې زنانو دا ګیله خو رښتیا ده او ټولو زنانو وایي چې او موږ د دې مذهب نه براعت غواړو د دې نه موږ ازادي غواړو مفتي سید خان وایي ما ورته یو خبره وکړه خبره دا ده چې دا زنانه کله وفات شي خدا نه خواستل ما ورته زما کور والا که وفات شي نو ما لپاره یعنې د دې ښځې په بدله کې به ما ته 50 اوښان میلاو شي 50 اوښان ما ته میلاو شي او چې کله زه وفات شم ما څوک مړ کي نو زما ښځې ته به 100 اوښان میلاو شي نو شریعت د سړي دپاره کومه حصه مقرر کړی ده که د ښځې دپاره فایده چا نه راغله انجام ته سوچ وکړه عاقبت ته سوچ وکړه دلته خو فایده سړي له نه ده راغلې ښځې له لاړه ځکه چې دا ښځه کار کسب نشي کولی نو دې د وجې نه د ښځې د سړي لپاره شریعت 50 اوښان 100 اوښان مقرر کړه چې دې ښځې ته فایده ډېره ورسي سړی خو لاړه د سر سوړی خو لاړه نو اوس د دې ښځې لپاره دا سړي لپاره مزایا خو به نوم د سړي دي خو پاتې خو دې ښځې ته شو او د دې ښځې لپاره چې دا 50 مقرر کړي دي نو که ښځه زما لاړه خو زه خو خپل لاس او خپې والی شم که دا 50 هم بیا مقرر کړي څه خبره نه وه خو دا خو الله زموږ شه پیرزو کړې ده رسول الله مبارک احسان کړی دی لهذا په دغه بنیاد باندې دغه 50 یې ما ته را کړي دي چې دا 50 اوښان دا وله او نور که ځان له خپې لاس وهه سړی یې ګټه کولی شي زما معززو به ستا خبرې راغستل دې وجې نه علما فرمایي هر فیصله چې د دین اورې هر حکم چې د دین اورې هغه په سوچ او په سمج باندې اوره او د پروفیسرانو نه مه زده کوه د موجوده جدت پسندو نه مه زده کوه د علماو نه واوره د مدرسو نه واوره هسې نه شرعي صحیح و برابر حکم یو څوک یې درته خط مل کړي او ګډوډېږي درته او په مقصد باندې ونه رسي یا به د شریعت نه او د دین نه بدګمانه کېږي